بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 21 د اتم صنف کتاب یوویشتم درس السلامة یا السلامة. راځو د دې درس لومړی محاوره ګورو. سأل معلم العلوم تلاميذه. العلوم په عربي کې د ساينس مضمون ته وایي. معلم پوښتنه وکړه، استاد پوښتنه وکړه، د ساينس استاد تلاميذه خپلو زده کوونکو نه ما معنی السلامه، د سلامه یا سلامتۍ یا روغتیا مفهوم څه دی، معنا څه ده؟ هارون: السلامة أن يرى الإنسان أهله. سلامتي دا ده چې انسان خپل خپلوان وګوري، وماله او خپل مال محفوظ په امن کې، من الخطر د خطر نه. معلم وی: هل هناك آیا دلته معنى آخر بله معنا شته للسلامه د څه لپاره؟ روغتیا لپاره. آیا بله معنا شته د روغتیا لپاره؟ معنا د دې جملې دا ده: نعم هو السلام. عثمان ورته وی: السلامة تشتمل على سلامة الحياة أيضا. تشتمل شامله ده په على سلامة الحياة د ژوند روغتیا أيضا هم. ماجد ورته وی: وهل تشتمل على سلامة الجسم. او آیا د جسم روغتیا په هکله هم دا شاملیږي؟ نعم هو ان صحة الجسم د بدن صحت من اهم عناصر السلامة د روغتیا او جوړېدلو تر ټولو مهم عنصر ګڼل کېږي یا مهمه برخه ګڼل کېږي. ولكن هناك اشياء خطيرة يجهلها الانسان. ولكن هناك او دلته نورم څه دي؟ هناك لغوي معنا چې هلته، خو دلته وایو ځکه موږ د یو موضوع په اړه بحث کوو. ولكن هناك اشياء خطيره، بعضې خطرناک شیان دي، یجهلها الانسان چې انسان نه پټ دي، انسان ترې ناخبره دی. وما هي دا کومه دي؟ معلم ورته وایي: هي الجراثيم. دا جراثیم دي. التي توجد في كل مكان چې په هر ځای کې موجود یو. في الهواء په هوا کې، وفي الماء په اوبو کې، وفي الطعام او په خوراک کې. محمد: وكيف نحفظ أنفسنا من الجراثيم. موږ خپل ځان د جراثیمو نه څنګه ساتو؟ معلم: حافظ ساتنه وکړه على نظافة كل شيء د هر شي په پاکوالي. احمد: وهل هناك من خطر آخر. آیا کوم بل خطر هم شته؟ معلم ورته وایي: نعم الاسراف في السهر تر ډیره ویښ پاتې کېدلو کې، والاکل والشرب یعنی په دې کې اسراف کول، یعنی ډیر وخت پورې خوراک او څښاک کول یا ډیر وخت پورې ناوخته پاتې کېدل. وقد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، او په یو اثر کې رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې ویلي دي: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. موږ قوم داسې قوم یو چې تر هغې نه خورو چې وږي شوي نه یو. واذا اکلنا لا نشبع. او چې کله خورو ځان نه مړوو، یعنې لږ ځای پرېږدو. معاني الكلمات: الجراثيم د جرثوم په مفرد دی، میکروبات او بکټریات خطیره. جراثیم دي. اسراف په یو څه کې د حد نه زیات کول. السهر جلسة الى وقت متأخر في الليل وعدم النوم، خوب نه کول او تر ناوخته ویښ پاتې کېدل. عناصر د عنصر جمع ده او مهمې برخې ته وایي. یجهل لا يعرف نه پوهیږي. الاثر نبوي حدیث ته هم ویل کېږي. لومړی تمرین: اجب عن الاسئلة التالية. لاندې پوښتنې جواب کړئ. عن ماذا يتحدث هذا الدرس. دا درس د څه په اړه خبرې کوي؟ يتحدث عن السلامة. ما معنى السلامة. د سلامه معنا څه ده یا د روغتیا معنا څه ده؟ ډېره اوږده ده، پاس درس کې ذکر شوي. ما الاشیاء التي يجهلها الانسان. کوم شیان دي چې انسان پرې نه پوهیږي یا ترې پټ پاتې کېږي؟ هغه الجراثیم دي. أين توجد الجراثيم. جراثیم چیرته پیدا کېږي؟ في كل مكان. كيف يمكن أن نعيش سالمين. موږ څنګه کولی شو روغ او جوړ پاتې شو؟ بالمحافظة على النظافة په پاکوالي په مراعات کولو سره یا ساتلو سره. التدريب الثاني: ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة.
صحیح او غلط نښه کېښودل. السلامة ان یکون مال الانسان واهله فی خطر. روغتیا دا ده چې د انسان مال او خپل خپلوان یا فامیل په خطر کې وي. غلط. الجراثیم توجد فی کل مکان. صحیح، ځکه چې جراثیم په هر ځای کې وي. سلامة الانسان ان یأکل ویشرب اکثر من حاجته. د انسان روغتیا په دې کې ده چې د خپل ضرورت نه زیات وخوري او وڅښي. غلط. اذا اردت ان تعيش سالما، که غواړي چې روغ پاتې شي، حافظ على نظافة كل شيء، د هر څه په صفایي او پاکوالي خیال وساته. صحیح. رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. د جملې الفاظ منظم کړئ. هناك اشیاء یجهلها الانسان. دلته شیان شته دی یو څه چې انسان ترې بې خبره دی. هل هناك من خطر آخر؟ آیا کوم بل خطر هم شته؟ لا تترك الجراثيم تدخل الى جسمك. جراثیم مه پرېږده چې ستا بدن ته داخل شي. ما تأكل البنت يزيد حاجتها. تأكل عن حاجتها. دا وګورم دا څه دی. حاجتها يزيد ما تأكل البنت عن حاجتها. تأكل البنت ما يزيد عن حاجتها. تأكل البنت جنۍ خوري ما يزيد څه چې د هغې د حاجت نه زیات شي. التدريب الرابع. السلامة دلته ضد ګورو. المرض روغتیا، مرض. حق باطل. یجهلها نه پرې پوهېږي، یعلمها پرې پوهېږي. تتجمع راجمع کېږي، تتفرق بېلېږي جدا کېږي. بعیدا لرې، قریبا نږدې. تأخر وروسته پاتې. تقدم پرمختګ. دلته نو مترادف. تسکنو اوسېږي، تعیشو. جسمک ستا بدن، بدنک. فشل ناکام شو، رسبه. تدعو پرېږدې، تترکو پرېږدې. الحجرات الغرف، غرف ته هم وایي او الحجرات هم ورته وایي. شپږم تمرین. اکتب اسئلة للأجوبة الآتیة. جوابونه شته دی، موږ ورته صرف سوالونه پیدا کوو. السلامة هي حفظ المال والأهل من الخطر. روغتیا دا ده چې مال او اهل د خطر نه بچ شي. ما هي السلامة؟ یا ما معنى السلامة؟ دا به د دې سوال شي. نعم هناك أشياء خطيرة يجهلها الإنسان. هل هناك أشياء خطيرة أخرى؟ آیا نور خطرناک شیان شته؟ هو نور خطرناک شیان هم شته چې انسان نه پټ دي. الاسراف التجاوز عن الحد المطلوب. اسراف مطلب دا دی چې د مطلوب یا د غوښتل شوي اندازې نه زیات وکارول شي. نو دلته ویلی شو ما هو الاسراف یا ما معنى الاسراف. الجراثیم توجد فی کل مکان. جراثیم په هر ځای کې موجود وي. سوال به دا وي چې أين توجد الجراثیم؟ التدریب السابع. اووم تمرین. لاندې چې خط دی د هغې معنا ته غوږ شئ، هغې ته متوجه شئ. نشته دی خو خبره په الاسم المجرور کې ده. حروف الجار چې دي دا په عربي کې تاسو کتلی شئ چې کوم یو دي، نو هغه د هغې نه لکه من، فی، علی، دغه شیان چې دي دا دغه حروف چې دا حروف الجر دي. د هغې نه چې وروسته هر اسم راشي هغه الاسم مجرور دی او د هغې لاندې زیر یا کسر راځي. ګورئ الرجل آمن من الضرر. دلته الجراثيم توجد في الهواء وفي الماء. ګوره في الهواء وفي الماء دواړو تر لاندې کسره ده. جراثیم په هوا او په اوبو کې شتون لري. حافظ على نظافة جسمك.
د بدن په صفایي خیال وساته. دا وګوره علی نظافتي، دلته دا اسم مجرور دی او دا حرف جر دی، دلته دا حرف جر دی، دا حرف جر دی. دا منع النبي صلی الله علیه وسلم من الاسراف، رسول صلی د اسراف نه منع کړی. ګوره من حرف جر دی، دا اسم مجرور دی. من الاسراف فی او د اسم مجرور تر لاندې به څه راځي؟ کسره یا زیر. اوس په دغو کې موږ څه معلومو؟ مجرور اسم كتب الولد بالقلم، دا با حرف جر دی، القلمي اسم مجرور دی. دا زور ورکړی اشتباه ده، غلط دی، املایي غلطي شوې ده لیکلو کې. كتب الولد بالقلم. ذهب حسام الى المسجد، دلته الى حرف جر دی، المسجد څه دی؟ اسم مجرور. الجائزة للتلميذ الناجح، للتلميذ دلته اسم مجرور دی، لام حرف جر دی. ينزل المطر من السماء، من حرف جر دی، السماء اسم مجرور دی. الكتاب على المكتب، على حرف جر، المكتب اسم مجرور. نزل القائد من الطائرة، قمندان د طیرې راښکته شو، من الطائرة اسم مجرور دی. ينزل المطر من السماء، باران له اسمانه وریږي. نهم تمرین، كون 4 جمل كما في المثال، څلور جملې لکه څنګه چې په مثال کې دي جوړې کړو. نو وګورو. اذا اردت ان تنجح اجتهد في دروسك، که غواړې کامیاب شې نو په درسونو کې کوشش وکړه. اذا اردت ان تكون سالما، کله چې غواړې چې روغتیا ترلاسه کړې، روغ پاتې شې، ابدأ بالرياضة، ورزش یا سپورت شروع کړه. اذا اردت ان تنجح ابدأ بالمحاولات، په کوششونو شروع وکړه. همداسې یو دوه درې جملې نور هم تاسې شروع کړئ. التدريب العاشر، الجرح زخم، اللغات ذخیره ده. البيئة چاپیریال، محیط. الفحص پلټنه. القمامه ګند یا څه ورته وایي، ډیران غوندې چې راجمع وي چېرته. المرض الوقایه ساتنه. الاقذار ګندګي چټلي. البذر دا تخم ته وایي. العلاج سلة المهملات، انګلیش کې ورته ریسایکل بین وایي، ډسټ بین هم وایي. کور یا کوټه کې یو داسې لوښی ایښی وي چې ګند خلک پکې اچوي. الدواء الثمر توروالی یا داسې غنم رنګوالی. اكتب الحديث، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع في كراستك واحفظه، دا به ولیکئ او په یادو به حفظ کئ. موږ داسې قوم یو چې تر هغې نه خورو چې وږي نه شو، او کله چې خوراک کوو نو بیا ځان مکمل نه مړوو. نو دا و د نن ورځې درس.